د زابل څخه تازه حال ژغورونکي ډله حیدر ته څومره نږدې شوي او حیدر تر څو بجو پورې حرکت درلود. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. خلیل احمد خوشحال چې په خپله ساحه کې دی وایي د کیندنې کار ختم شوی، د تونل سوری هم ساته رسېدلی دی، خو دا چې ماشوم لږ نور هم لاندې و نو لږ کار د ماشوم د رایستلو لا پاتې دی. ممکن څو شیبو کې پای ته ورسیږي. د ژغورنې عملیات ټوله شپه مسلسل روان و. نن سهار هغه کلکه ډبره ماته شوې چې د کار مخه یې ډب کړې وه. لا ماشوم نه دی رایستل شوی. د احمد الله وثیق د افغانستان د اسلامي امارات مرستیال ویان په حواله د دفاع وزیر په شمول ټول لوړپوړي چارواکي لا هم د کوهي مخې ته ولاړ دي او د حیدر ماشوم د سالم را ایستلو شیبې شماري. ماشوم د شپې په کم 3 بجې لاسونه خوځول، اوس یې حرکت نشته. ډاکټران یې په قوي احتمال ژوندی ګڼي، خو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. د دفاع وزارت د 2 هلیکوپټرې آماده ولاړې دي چې د عاجل علاج لپاره یې کابل ته انتقال کړي. نو پرېکړه د الله تعالی په اختیار کې ده. د روغتیا په اړه یې تر اوسه څه نسي ویل کېدی. قریب د 80 ساعتونو پس د زابل له تنګ کوهي نه د حیدر جان ژوندي راوتل به له الهي معجزې نه پرته بل څه نه وي. ټول یې غږ ته په انتظار یو. یو وړوکی ماشوم دا دومره وخت په یو تنګه کنده کې پروت، نه رڼا، نه هوا، نه خواړه، نه اوبه، د مور له غېږې لرې، د پلار له نظره فنا، یخه یخنۍ کې وږی تږی چې د حالت احساس یې کوي، زړه دې ودرېږي. خپله بچي دې مخې ته ودرېږي. الله دې په خپل خاص فضل او کرم د زابل حیدر جان روغ سلامت خپل کور ته راولي. آمین. بیا دې خدای دې یو حیدر هم نه د کوهي کندې ته غورځوي، نه په ماین خېژوي، نه دې بمبار کې مري، نه انتحار کې او نه د اختطاف شي، نه د اباسین غوندې ځوان مرګ، نه د قاچاق په لارو کې ورک شي، نه له لوږې چې ته مړ شي، نه پولیو شي، نه سرطان. هغه سیمه کې چې زابلی ماشوم پکې ساته ولوېدلی له بده مرغه ټلیفونونه کار نه کړي. باید نږدې غونډۍ او یا هم لوړ ځای ته څوک ولاړ شي چې معلومات نورې نړۍ ته شریک کړي. ناسم معلومات هغه خلک خپروي چې له حالت سم خبر نه وي. اصل کې تر دا څو دقیقو مخکې ماشوم نه دی ویستل شوی. له زابله تر کابله هر حیدر ته ژوندون غواړو. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.